موسی علیہ السلام یو ورځ الله ته وی چې یا الله ته د دې دومره لوی کائنات نظام چلے تعالی خوب نه درځي. نو الله ورته فرمایل چې موسی ته یو دو بوتلې په لاس کې ونی. نو هغه دو بوتلونه په لاس کې نیولې دي او الله تعالی په باندې خوب راوسته. او چې د خوب جوټه موسی علیہ السلام تراله نو لاسونه سس شو، دواړه بوتلې لاس نه پریوته او ماته شو. ویل دا ولی؟ ویل یا الله پوه نه شم، خوب سره رانه. الله ورته فرمایل چې موسی په خوب سره تا دو بوتلې ټینګې نه کړې شوې، نو ما ته که خوب راشي دا ټول کائنات بسنګ ټینګ پاتې. قرآن کې راځي کا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. دیتا آیات کرسی وہی په قرآن کې سویم سپاره کې. عزیزانو د دې آیات کرسی ډېر خاصیات او د لفظ پورې یو ټکی را یاد شو چې دا هم یاد لرئ. علما لیکي چې سړی دیره تراشي او پادیره کې یو آیات کرسی ولولي نو الله پاک دا هغه دیره نه سلويخت ورځ عذاب اوچت کی. یو آیات کرسی چې په کومه مقبره کې اولسته شي سلويخت ورځ ته عذاب اوچت شي. نو دومره مهرباني کوي چې ادیره ته ورشي نو سلام باچو. او زمونږ د ملک ډېر رواجونه دي، خدای دې رحم کوي، خو یو پکې دام دی چې ادیره ته څوک مخامخ شي وي الله اکبر الله اکبر لا. حالانکه د ادیره آداب دا نه دي. د ادیره آداب دا دي چې ور مخامخ شنو وي بچ السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون. پتا سو دې سلام وی هغه خلقو چې د زمکه لاندې اوسېږي کله خدای رضا وشي نو زر دې چې مونږ بم تاسو سره یو ځای. دا د مقبره آداب. اوس ته سلام په قبر واچه، آیا دا سلام جواب مړی کوي کنه کوي؟ په دې کې اختلاف د مذاهب. د امام غزالی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې مړی رد سلامم کوي، وعلیکم السلام وی. او د امام غزالی مذهب دا دی چې که واقف سړی د مړي قبر تلاړ شي نو یستانس به، هغه مړی پاغه انس حاصلوي. بہرحال دی کې د مذاهب او اختلاف ته هغه اوس دا وخت د چېړلو نه دی. په عرض مې داو چې آداب د مقبره دادی او سنتی پیغمبري دادی چې ادیرو تبا څومره چې وس کیږي زیات زه یو دعا ورته کوي. د ترمذی شریف روایت ته بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې زمان نوبت د شپې پیغمبر با د هری بی بی کرا یو یو شپه کول. وان خفتم الا تعدلوا فواحده، دې ته عدل ویلې چې هری بی بی کرا با یو یو. بی بی عائشہ وی زما د شپې نوبت او رسول الله په نیمه شپه کې پاسې ده او روان شو بار. ماړه کې دا خیالو کو چې دا جوړ بلی بی بی کرا لاړو نو زه ور پسې غلې غلې لاړم. چې لاړم نو د جنت البقیع مقبره ته لاړو ادیره ته او درې ځله التا جنت البقیع مقبره ته دعا وکړه. درې ځله. نو دا پیغمبري سنت دی چې ادیره ته ورشي سلام بواچوي او تلاوت کې اهم تلاوت کا آیات کرسی در ته یاد وا کې ني یاد ہے کوي. سلويخت ورځې د ټوله مقبره نه عذاب اوچت شي. عزیزانو عرض داو چې د الله ہر کار چې دے اغا حیران کن دے. ہر کار اس پدی بنی آدمو کی او گو رہی د یو مور او د یو پلار اولاد دی ټول بنی نوع آدم چې دے د یو مور او پلار.
څوک بادشاہان، څوک گدایان، څوک اوږي دي، څوک ماړه دي، څوک بربند دي، څوک پټ. چاته د سر د سوري ځای نه ملاوي، څوک په شاهي محلونو کې اوسي. و دا ولی بای د یو اولاد آدم او حوا نه دی پیدا کړی، دا دې داسې دی او زه ولې داسې نه یم؟ دا ولی ته نشې ویلی؟ ته څوک یې؟ اوس راز پکې علماو څه بیان کړی؟ راز پکې دا بیان کړی دی چې چاله بادشاہی او تخت ورکی، دا عزت نہیں، دا امتحان، دا ابتلا. چاله مال و دولت ورکی، دا عزت نہیں، دا امتحان او ابتلا وی. تے مالدار کړه او زه گدا کړه، تے مسئول کړه او زه سائل کړه. ستا اوس امتحان دی چې دا دولت ته دې سائل لا ورکه او کنه ورکه او ځان لدې ساتلې. سائل راغه او ور دې نک، نو تب مسئول په قیامت کې. قانون ورته قرآنی خیده چې خا دا دولت ما تا ته دې د پاره درکړې چې ته دې خورې اوس کې او زمانوم دې در تواغستې شي، هغه د سپوره روټای نه آئے. ولی تاله می بادشاہی او دولت او محل در کولې شو، دله می ولې نشو ور کول؟ دا ستا امتحانو چې سبا دی ګیله نه. نو دا الله هر کار حیران کن پدې دی چې یو سړی دا ګیلهونه کی سبا چې خدای ما ته دې دا شی نه ورا کړی، کینی ما به داسې کړی وی، ما به داسې کړی وی، ما به داسې کړی وی، ما به داسې کړی. چې دا ګیله دی ایس د ګیلې او د شکوې ځای به قدرت په قیامت کې ځان ته پرېږدي نه. او دا بدن دی، دا لوی نعمت. الله یو سړی نه سترګې واغستې، ړوندې کو، چې ړوندې کو. پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې په قیامت کې به دا ړوند سړی الله بې د دینه نه راضي کوي چې په بدل کې به جنت ورکړي. چې تا نه ما لوی نعمت په دنیا کې اغسته او نو زما په نعمتونو کې لوی نعمت دغه بدل کې والو. نړون لبا د سترګو په بدل کې جنت ورکړي. اوس دولتي دنیا کې نه درکړي، پیسې نه دي درکړي، هغه د پاره ضابطه او قانوني خیر. دولتمند دی او ډېر سخی دی او ها دولت ټول د خدای په لار کې خرج کیږي. قانون ورته دای خیر چې په قیامت کې دولتمند او غریبانو بخښل شي. نو غریبان به 1500 کاله مخکې جنت ته ځي، ځکه چې دنیا کې دوی یو رحمت نه محرومو. نو 1500 کاله مخکې ته دې رحمت ته لاړ شي. دا دولتمند به ورپسې 1500 کاله وروسته. تو بیا په بدل کې درکې څه دولت، نو الله دې وروالا بیا به وګورئ نو چې په بدل کې به کم دولت درکې. او زما عزیزانو دا الله هر کار چې دې هغه حیران کون دی، هر کار. وقت هغه دبی ہوئی نظر سره ورته سوچو کې، نو حیران کن کی بیا یو خناک راز او بیا تا ته یو بل ضابطه یې خیر چاله کته څه عاشقی. عاشق سره خو مزو پسې نه ګرځي،
د عاشق سړی خو زړه کې یو مراد وي او هغه مراد چې دغه صرف د معشوق او د محبوب حاصلولي اخو په بل څه نه په خوراک نه په ناست نه په ملاست نه په بستر نه په محل نه په څه نه هیڅ نه مقصود بالذات شی چې دغه حصول د معشوقي چې دا د په څه طریقه زماش ستا د ژوند اصل غرض چې دی هغه ده چې ستا ژوند به وقف دی ته چې ته به طلب د معشوق د حصول کې خیال راغی موسی علیہ السلام په لار روان یو سړی او ګډې سرولې اوس چا ورته ویلي دي چې هلکه داس چلو که چې ته ګډې مزې سره خو څه وظیفه هم کوه نو هغه وی ډېره ښه ده او د ګډبت څه عقلي اوس زه چې دغه ګډبته ګورم دا پاکستانیان راته ټول ګډبګان ښکاري دې کې څه عقل شته پرون مې یو افسر ته خبره کوله ما د انګريزانو زمانه کې به کال کې یو ځل میټینګ وشو کال کې د ټول کال پالیسی به جوړه شو او ټول کال به ملک پاغې چلے دو اوس په پاکستان کې چې وګوره هر منټ پس میټینګ دی هر منټ پس کم افسر چې لټه وي میټینګ کې کم چې لټه وي میټینګ کې کم چې لټه وي میټینګ کې د ورځې 10,000 میټینګونه کوي او ملک ته نه سیلاب اغسته دی ملک ته سیلاب وړي والله که یو سره باټینګل راټینګولې شي په دوی خر سیلاب راشه ابل ورځ مې باټینګل اغستا 23 روپۍ کیلو سره باټینګل 23 روپۍ کیلو دی مال شکر دی خدای په 23,000 روپۍ کیلو ډېر خوند کړي مزک یو یو چې ګورم داس چې څوک راته وایي چې وړه ګران دي هم ډېر شکر یاره جي دا غوړي کوم ځای ته لاړ ډېر شکر ته د غوړو پته ولګو دا ایجنسۍ چا سره دي ته د وړو پته ولګوه دا میلونه د چا دي ته د غنمو پته ولګوه دا ټیکې چا سره دي دا چا سره دي دا ستاسو د مور مړونو سره دي دا پته خو سره باټینګن 23 روپۍ کیلو دکاندار خرڅي نو پړک مجسټریټ بور پسې راشي 23 روپۍ کیلو خرڅه کینه وای دی جی کی 3/6 فوٹ کې په باندې پرچا چا کیو غریب بیڑا تباہ کور د وران ش چوران دي شي ته دا پتاو کچ دا سره باټینګن کم ځای ناراضي هغه کرایات څومره ده بیا چې دا په منډۍ کې کم اړتیان ناشتي هغه سنډاګان هغه پس یو مجسټریټ لا نړو چا سنډا راونی سي دکاندار خو به زیات نه زیات 26 روپۍ کیلو راوړي نو پاټای سي خرڅای کړي چابړي والا به په 25 روپۍ کیلو راوړي نو په 26 سي خرڅای کړي نو کار هغه د موزیانو د موزیان یو الکو ورنداریان ډېرې وي نو هغه بچ بار الکانو ډېر تنگ کو نو چې کور ته براغې نو چې کوم ورندار به د سپیره غوندې ونه هغه باندې باندې شو داس او روب داب به پیواچو نو ورندار ورته وی چې موزیلر شي برشي نو په خوارې ورندار برشي دا موزیګیله بل چل نه وردی بس خوار ورندارو ګری پاغي نیغ نیغ شي نو دا د موزیانو رونه دي لرشي برشي نو په خوارې ورندار برشي چابړي والا رونی ساو دکاندار رونی ساو فټپات وزګار کا چې د امبر سره میخي پیخي تیریږي نو سرکونو فټپاتونه سره وزګارې خو خزولې وزګارې زنانه وي ته نشي تیرې ده دا زنانه دي دا زنانه دي که دا د جنډه بازار اجړاګان دي
نو عزیزانو عرض می داو چې دا سدي خلق سره کیږي دا ډېر خکی او دا ور سره څوک کوي من از بیگانگا هرگز ننالم من از بیگانگا هرگز ننالم که با من هر چی کرداشنا کرد من از بیگانگا هرگز ننالم که با من هر چی کرداشنا کرد وې د بل چا د لاس نه جاړم ما سره چې څه کوي نو خپل یار را سره کوي څه چې کوي هغه څه چې در سره کیږي هغه ته د دې اهل او ته د دې قابل چې تا سره داسې وشي ځکه چې که تاسو خیال وکړئ په خوا به د دې کافرو د هر مرض خپل خپل خدای و د زوی ورکولو به ځان لبوتو د لور ورکولو به ځان لبوتو د روټۍ به ځان له د عزت به ځان له د پلانی به ځان له د پلانی به ځان اوس هغه بت پرست مونږ یو هغه بت پرست مونږ یو مونږ د الله سره پرېښې ده د بنده سره اختیار کړه او چې د بنده سره د اختیار کنو خپل نتیجه ګوره لګیا خپل حشر ګوره بندگانو پسې اوس موجوده وخت کې په پاکستان کې تاسو وګورئ مونږه دا سره وکړو چې دا وزیر می واقف ته دا پلانې کار خو بازار ته په منټ کې وکړي الله دې په شرمونو په تختو شرمای او کار درته ونکړي په تختو شرمې نو نن ترو اوټ ملک چې دی هغه دا چې کوم د کائنات مالک دی هغه دی پرېښی دی او د بنده اسره دی نیولې ده چې د بنده اسره دی نیولې ده نو خپل حشر ګوره لګیا ہے خپل انجام ګوره لګیا ہے راشي بیړه نن تبا شوه د قوم یو په دوی اغستو باندې بیړه تباش یو بوتل ډاکټر ماشوم ته د 200 روپو لیکي یو بوتل قیمت 200 روپے یو ستن ماشوم ته ډاکټر د 100 روپو لیکي او وستنی ورته ولیکي چې سهار او ماښام ورته وا او د یو ستنی قیمت 100 روپے او لیکي د پړي مزدورانو ته نتیجه کوو خدای رانی ولي یې کنه د پړي مزدور راشي دا خو زما تجربه ده چې د دوايي دکان کې ناس د پړي مزدوري او دا تو 900 روپو داروي ورته لیکي خزا ور سره ماشوم ور سره وسکه 300 ډاکټر لفیس ور بعض ډاکټران پکې داسې دي چې میاش مخ کې به نمبر علي نمبر بار خمیاش یو میاش ته زمړ کېږم خیر دی میاش بس په تما ګوري بیا دا څه ملک دی دا څه وطن دی ملک هالند کې دی یو انګريز د پیشو په خېټه کې د شپې درد شو په 1 بجه ډاکټر ته ټلیفون وکړ چې زما د پیشو خېټه کې درد دی 15 منټو کې ډاکټر راغی پیشو له استنې واله په آرام شو او هغه انګريز ته وی چې کدی نه بعد دی پیشو ته تکلیف شونه زب په دې نمبر ناشته ما ته بیا ټلیفون وکړ ته خدای راستی که په 1 بجه د شپې دا اردلیم را پاسه د هسپتال چې مریض د زنکدنی هم او هسپتال لا چې ورشي بیا او پیډی لا ورشي بیا غسرو ټوپو والا لا ورشي الله دې امان را زمونږ یو
خپل دا بډای دا اړه ساده ده ا د کورا به بار چا کرتلنو یو ورځ ازوی ورته څوک مسلاتی کړي چې لګویا راوا دا بډای خزه دا بارزي چې پرې نوزي چا نو یو خزه ورته ځان نه بلا جوړه کړي دا او چې دا وروته د نو غیر انیولې کله داسې اړې کله داسې اړې کله داسې اړې کله داسې نو چې کور ته لاړ نو غین ګور ته وای چې وا باچی ورچانه خو بالور ونیو اور ته وای چې څنګه بالا وای چې باچی روي نیوم ایرلې چې بیرلې چې ایرلې چې بیرلې چې غیرلی چې بیرلی چې یعنی اخوا دې خواړولم راړولم ایرلی چې بیرلی چې خلای کې را خلاصه کم کینې مړاوم نو بالا را نیولی او ایرلی چې بیرلی چې کوي که ډاکټر لویر شي بالا ده که دونکان لویر شي بالا ده که سبزی لویر شي بالا ده که وړو لویر شي بالا ده که غوړو لویر شي بالا ده دینه بم زیات خدای څنګه رانی نن د سپی ژوند او د ستا ژوند یو برابر د سپی غوندې ټوله ورځ په مردارو پسې بوی وای سرمایه‌دارو د پاکستان نه څه شی جوړ کړي هلکه تاسو ټولو وای تاسو په کلو کې چې خر مردار شي په پټي کې هغې له څوک راځي ټولو وای هغه سپي څه کوي ار یو سپی دا کوشش کوي چې پسته ټیکتې مارو شو کولی داسې ده که نه ده ار یو سپی دا کوشش کوي چې پسته ټیکتې ماره شو کولی په بل ټونګه وای او پستې ټیکې له زور کوي په بل ټونګه وای او پستې ټیکې له زور وایه په ایمان ستا د ملک سرمایه‌داره دنیا نن د مردارې سپي دي که نه دي او پاکستان یو مرداره ده که نه ده هر سړی پې اخته دی او پستې ټیکې لته سوچ کوي او په ور حمله وای او په بل چکم لګي بل وجنی هر څو ور سره کوي او پستی ټیکې لخلا راځي نن ستا پاکستان مردار دام دا الله یو حیران کو نه خبر هر سړی په دې کې دی چې وروره ماتم سه ملاو ماتم سه ملاو زمونږ د خدي کیسه چې درته وکړه ایرلی چې بیرلی چې والا یو ورځ خار ته راتله مونږ کور ته نو په سپینه تاڼه باندې د کسټم والاو چیکینګ و که د خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړي او کسټم والا هم ولاړي او سله ولاړي تاسو ته پته ایرلی چې بیرلی چې لا ولاړي چې څوک پیزي هغې ته داسې کوي ما او تا غوندې چې پې ورشي قانون دی لاس کې وا نو هغې ښځې هم ځان سره کسټمڼې برتي کړي دي ښځې اوس خو مبارک هم شه د ښځو پولس هم جوړېږي د ښځو پولس ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه نو میرزاګڼې برتي کوي وای شوې ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده هلکه تجربه کارې او ځوانې به په سپاهي توپ کې برتي کړه د ښځو پولیس جوړي نو د کسټم کې ښځې وي لارۍ ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه نو دا زمونږ دا خپله بوډۍ چې ده نو دې ته چې باچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه هغې ورته چې دا جوړ میاګڼه ده دم اچوي چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکړه کسټمره په خندا شوې ده لارۍ نه یې منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناسته دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا زمونږ خلکو عقل دی او دا زمونږ خلکو فهم دی او دا زمونږ خلکو سوی نو یو اولاد آدم دی څوک یې پکې څنګه کړي دي او څوک یې پکې څنګه کړي دي او څوک یې پکې څنګه حیران کن دا خبره نه ده
कि कोई जालिम है और कोई मजलूम, कोई जालिम है और कोई मजलूम, कोई आका है और कोई महकूम, है कोई तख्त के बनाने में, है कोई तख्त के बनाने में, कोई तख्ता पे है नहलाने में। सोक फलगिया दी पतख्तुनो जोड़ोलो के मुब्तला दी तख्त हासिल आई, और सोक पतख्ता प्राती दी लंबाई या मर्ग कबर लेते हैं। है कोई तख्त के बनाने में, कोई तख्ता पे है नहलाने में, कहीं जीनत में मस्त है दुल्हन, कहीं जीनत में मस्त है दुल्हन, कहीं मैयत का सिल रहा है कफन। चरता खजनास दी नावी जोड़ई सब कदर शपवा वह खबर अलग मियाश्ती साहब लगवाए रोजे तबिया जंजाल जुड़ी हुकूमत चिपकमश पहलानों को नन रुम्बाइश चांद नजर आ गया नो आगाज स्पोक में नीम आसमान के बाद नो तो खबर में कौन शब कदर शपवा खल को डजे टाक टूक से चल दे दाद लैलतुल कद्र शपा द अकल पस्तर गुड़ुन शे द लैलतुल कद्र शपा डजु तो अजीजानो द्रे किस्म काल नवे की यो अंग्रेजी काल दे चगा द यकम जनवरी ना नवेश यो इस्लामी काल दे चे यकम मुहर्रम ना नवेश यो द आसमानुनो काल दे नो आगा पस्वर लसम शब कदर बाने नवे की द आसमानुनो काल बेगा द आसमानुनो द काल द नीवी के दोष पावा आसमानुनो काल ने ऐसा मतलब तमाम रिकॉर्ड द कायनात चे दे आगा फाइल क्रेशी और नवे फाइलू न शोरूश द इंसान द ज्वन जड़े रजिस्टरी महफूज इशी चदा के दे क्यामत के बबिया रहू और पन्नवी रजिस्टर शोरूश नो बेगाश पद देवा चे बेगा ब जमुन पन्नवी रजिस्टर की दाली कले शिवी चे दे प मुंज वलाड़ो कद तस्बीह अड़ोले कदा अल्लाह अल्लाह कोल कद द खुदाई दीन बयानोलो और कदे ब्लू प्रिंट तनास्तो कदे वीसीआर तनास्तो कदे टेलीविजन तना कद जिना कोला कद शराब स्कल कद अगला कोला कद जवारी कोला द चार रजिस्टर बपदेश हो रही और द चार रजिस्टर बपदेश हो रही बेगा द देश पाओ नुमाने पुख्तनों का चिन्हन सब कार दी मालशपद दे दा वो कयो सड़े जान अल्लाह वाला कोल ग्वाड़ी ने बुजुर्ग ना चाहता पोसु कुछ द लैलतुल कद्र शपरा तो खाया आ बुजुर्ग वर्ता हुई चे ए खाजा ची पुरसी दे शबे कद्र निशानी ए खाजा ची पुरसी दे शबे कद्र निशानी हर शब शबे कद्र अस्तगर तू कद्र बिदानी ऐशना द लैलतुल कद्र द शपे से पुख्तनी माना के वल्लाह अरश प द लैलतुल कद्र द कता सरे कद्र पैदा अरश अल्लाह पारश प की मिलावी अरश हर निमिष पे न बाद अल्लाह दा गद शान मुनासिब अवल आसमान त तशरीफ रहो मलेको तो वही जमाओ जमा द बंदगानो मंस की जो सुमर पड़दी दी दा टोले लरे बराए रास राबेतवी निमिष पे न बाद अवल आसमानो दसबके पमंस के खुदाए पखपल आवाज कई चे सूक्ष्ता चे दे वक्त के तो ग्वाड़ियों दे वर्क
څوک نا بزرگ ورته وی چې هر شب قدر است اگر تو قدر بدانی هر شپه د لیلۃ القدر د حکتا سره قدر پیدا شو. نو زما عزیزانو الله هر نظام حیران کن دی، هر کار حیران کن دی. انسانی عقل رسائی ورته نه کیږي. صرف ته دومره مکلف دومره چې وې بدا چې ته بچرته ګډبګان ځان نه جوړ کړ. موسی علیہ السلام د زمانه یا الله ته بچرته جامع بدی خیرنی چې درته وي، یا الله ته بچرته سر کې بدی سپګی شي چې درنه وبا. خدای ته بچرته زما د دې ګډو ډیر مزیدار پي دي چې لګي در باندې وي. موسی علیہ السلام ته راتیخ الکه داسې ویل جی خدای یادوم کړ بیره دې غرق شدا خو د شرک الفاظ دي د کفر خو دې خو کافر کیږي. اگر به ورته ویل چې که زه کافر کیږم ما خو یو کال شو چې زه دا وظیفه. موسی علیہ السلام هم جلالی شان او هغه ورته یو کال شو چې بیره دې تباه اګړې په ځای پرې خو لاړو یو کنده کې نسکور پرې وته چې خدای نو زه څه پوهېم چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړې. ما خو ټول عمر ګړې او چیلای سره ولیدي نو ما ته څه پته ده یاد. موسی علیہ السلام ته وحی مولانا روم وایي چې وحی آمد سوء موسی از خدا وحی آمد سوء موسی از خدا بندے مارا چرا کر دی جدا. موسی ته وحی وشو چې زما یار دی ولی ما نه جدا کو اګډ به خو زما یارو یا الله هغه خدا سی ویل ورته نه کنه موسی تو برای وصل کردن آمدی تو برای وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی. تو خو ما دل علی گلے چې ما سره د خلکو جوړ کا ما سره د خلکو ګټ جوړ کا ما دل نه لګلې چې ما نه دوستان جدا کا اپوی دونه د خدای یادولو په چل باندې ورشه چل ورته وخه تو ورته چلو خا بیا تماشا کا. موسی علیہ السلام په نیمه شپه کې منډه کړه او ګډبه پسې وره او داغه د یادولو چلې ورته وکړه. زما عزیزانو ما تاسو ته تیرو جمعو کې یو ټکی کړی چې الله الفاظ ته نه الله دې ځای ته ګوري کم ځای ته دې ځای ته د ګډبه د دې ځای قدر دې وکړو اسمان سره خبرې د شرک کولې د کفر کولې لیکن دې ځای کې رابطه او تعلق صحیح وو نو فائدہ په الله داسې مرتب کړ چې پیغمبر لهم تنبیه ورکړ. معامله ماما د دغه ځای ده معامله د دې نه ده چې صاحب مصالحه دی پوګي او د تبلیغي اجتماع ته تلو مې په خبر کې چوا یو افسر مې ولید نو مصالحه پوګا مل بس کې اندان دلته دوړي مړی نو لګدا چوم پکې نه خدای دې مال سټاو بس ولی مال خدای دې خوار کا عقل نه د معشوقي هغه عاشق خوخي ته خړ پړی ويخته بابري په خاورو کې ورته ناشتي وې د دې څه مثال شته مالا حضرت عمر چې وفات کېدن او وصیت یې وکړ چې زه چې مړ شمه نو زما په دې مخ خاورې ومږئ چې خړ مخ معشوقې ته لاړ شي چې رحم یې راباندې چې څومره ورته خیرن او خړ پړې عمره به یې خوښ
دا پاک مثلث قالینی راغستې ده چې صاحب به په دې کې دا ګورې نه څومره لوی لوی خلق چې دی په دې ځمکه پراته یا د تبلیغي اجتماعګانو ته چې لاړ شم هلته ګورم ما ته د رحمان بابا شعر رایاد شي چې بادشاهان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان بادشاهان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان تاسو خیال ده نو عرض میں داو چې معامله د دې ځای ده معامله د ظاهر بې روپیت نه ده معامله د دې ځای ده